बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़मान में इशफाक थे او د سیفټي او نوی ویډیو سره حاضر یم نن مونږ چې کوم ټاپک باندې خبره کوو نو هغه د ډیټا اینڈ سټیټسټکس د انګلیش کې خلک یو مشهوره خبره کوي if you can't measure it you can't control it کوم څیز چې ته ناپکولی نشې تا ته د نمبرز پته نه وي نو ستا په باندې هېڅ کنټرول نه وي ځکه چې تا ته سړي ته هېڅ پته نه لګي چې څه روان دي او څه کېږي د سچویشن باره کې هغه ته پته نه وي سیفټي کې چې موږ سره کله ډیټا نه وي مطلب دا دی لکه موږ سره نمبرز نه وي د یو څیز باره کې نو د هغې کنټرول ډېر زیات ګران دی مثلا که موږ سره دا ریکارډ نه وي چې زموږ په پراجیکټ باندې یا زموږ کمپنۍ کې خدای مګه څونه اکسیډنټس شوي دي یا مطلب لکه زموږ په انډسټري کې څونه اکسیډنټس کېږي یا موږ څونه ټریننګز ورکړي دي نو موږ به صحیح پلانینګ نشو کولی موږ ته به پته نه لګي او موږ به چې کوم دی په دې باندې کنټرول نه وي بل دې نه علاوه موږ ته به د ټرینډز او د پیټرنز پته نه لګي ټرینډ دا دی چې مطلب لکه یو خاص قسم اکسیډنټ موږ فالو کوو نو چې مطلب لکه دا په زیاتېدو سره روان دي که په کمېدو سره روان دي یا مطلب دا دی نیر مسز چې کوم ریپورټینګ دی چې دا مطلب دا دی دې ټرینډ په زیاتېدو دی په کمېدو دی دې نه علاوه په ډیټا کې پیټرن دې ته وایي چې د یو خاص اکرنس یو وجې سره مطلب دا دی د یو وجه په وجه د یو څیز په وجه باندې یو خاص اکرنس کېږي که نه کېږي مثلا د ورک ایټ هایټ وایلیشنز دي نو که مونږ د دې باره کې ټریننګ سیوا کړو دې باره کې ټول باکس ټاک سیوا کړو نو چې دا کم د ورک ایټ هایټ وایلیشن دي چې دا سره کمیږي که زیاتېږي نو دې ته پیټرنز وایي د دې ډیټا او سټیټسټکس باره کې دی چې سی یو کې په ویب سایټ باندې او د اوشا په ویب سایټ باندې مونږ سره کافي زیات معلومات شته دی په سایټ باندې هم اکثر ډیلی ریپورټونه جوړیږي ویکلی ریپورټونه منتلی ایر ټو ډیټ ریپورټونه یا د پروجیکټ د سټارټ نه یو ډیټا موږ سره پرته وي نو دا د ډیټا او د سټیټسټکس یو ډېر زیات ښه مثال دی او په دې کې زموږ دپاره ډېر زیات کارآمد معلومات کیدی شي اوس به راشو دې د حل طرف ته چې مطلب لکه ډیټا او سټیټسټکس باره کې موږ ته څه مطلب لکه څه معلومات پکار دي یا دې نه موږ څه هیلپ اخیستی شو ټولو نه اول خو دا ده چې پکار دا ده چې موږ ډیټا کمپایل کړو کله چې په سایټ باندې کار کیږي سیفټي افیسرز کار کوي یا مطلب موږ په خپله ایز انجینیرز کار کوو یا هر څوک ایون منیجران میټینګز وغیره کوي نو چې کله هم یو ایونټ وشي مطلب دا دی یو نیر مس رپورټ شي یا مطلب ټول باکس ټاک وشي یا ټریننګ وشي نو د هغه اکټیویټي چې کوم دی هغه ریکارډ شي په ډیټا کې راشي او هغه چې کوم دی د سټیټسټکس حصه هم جوړ شي د اوشا ویب سایټ څنګه چې ما تاسو ته وویل زه تاسو سره مثال په تور باندې درکمه چې هغوی خپل ډیټا او سټیټسټکس په خپل ویب سایټ باندې څنګه پریزنټ کوي د اوشا د امریکې چې کوم ویب سایټ دی هغې په خپل سټیټسټکس او په ډیټا په ویب سایټ باندې لیکلي چې زموږ مونږ ته سالانه بجټ د حکومت د طرف نه څونه میلاویږي لکه څونه زما په خیال چې څه 60-65 کروڑ ډالر ای سالانه بجټ دی او د تیرو څلورو کالو ډیټا پای باندې پرته ده هغه هر کال زیاتیږي نو دې نه مطلب لکه دا ظاهریږي دا دې لپاره دی ښي ده چې یاره هر کال مونږ په سیفټي کې خپل انویسټمنټ زیات کوو بله ډیټا چې کومه ښیي نو دا ده چې نمبر آف انسپیکشن کنډکټډ چې په یو کال کې اوشا څونه انسپیکشن یې کوي په سایټ باندې هغه هم یې په خپل ویب سایټ باندې درو څلورو کالو ډیټا یې هغه هم هر کال زیاتیږي دغه رنګ چې پر میلیون ورکرز څونه فیټیلیټیز کېږي لکه 10 لکه مزدوران کسان چې کار کوي یو فل کال چې کار وکړي نو هغې کې څونه کسان وفات شوي دي نو 3.7 دی هغه هر کال کمیږي دا مې یو پازیټیو ډیټا ده چې مطلب لکه نمبر آف ډیتس یا په سایټ باندې چې کوم خلک وفات کېږي دې تعداد چې کوم دی کمیږي بیا هغې 10 موسټ وایلیټډ سټینډرډز پکې ایښي دي چې ټولو نه غټ وایلیشن د کوم سټینډرډز کېږي هر کال چې کوم دی هغه څیز ریوایز کېږي چې کوم ټول نه زیات وایلیشن په سایټ باندې کېږي انول ډیتس ټوټل څونه کېږي په امریکا کې د هغې ډیټا یې ښیي د هغه کله هغه اکثر په کمېدو باندې رواني کله کله پکې جمپ وخوري زیات هم شي هر کال چې کوم دی څونه خلک زخمی کېږي یا د کار په وجه باندې بیماري د دې ډیټا پرته نه دا هم اکثر په کمېدو باندې رواني بیا چې مونږ کله راشو خپل پروجیکټ ته نه مونږ په پروجیکټ باندې خپل سټیټسټکس او ډیټا کمپایل کوو لکه مونږ سره خپل سیف مین آورز دي د خپل پروجیکټ لکه هغه ډیلی بیسز باندې ویکلی بیسز باندې منتلی باندې ایرلی باندې فرام سټارټ اف ایر او فرام سټارټ اف پروجیکټ دا ډیټا ټوله پرته وي په کار چې مونږ سره خپل ټاپ 5 وایلیشنز یا هیزرډز یا ریسک هم پراته وي څونه انسیډنټس یا اکسیډنټس شوي دي دا مونږ سره ریکارډ پروت دي دې نه علاوه یو بل ټرم یوز کېږي انسیډنټ فریکوینسي ریټس یا اکسیډنټ فریکوینسي ریټس
دا مختلفو فارمولو باندې کلکولیټ کیږي نو هغه سیز وي مونږ سره او بنچمارکینګ وغیرہ اکثر یو کلاینټ سره ډیر زیاتې پروجیکټ رواني نه هلڅ یا شل پروجیکټ یا دوه درې د یو کلاینټ یو پروجیکټ بل پروجیکټ سره کوم دی کمپیر کیږي نو دا چې کوم دی ډیټا او سټیټسټکس یا دی ډیټا او سټیټسټکس نه ما تاسو ته چې موږ څنګه مخکې ووي په دې خبره باندې یو چې کوم دی زموږ پروفیشنل ځان پوهیږي چې کوم په ګراوند باندې سیفټي افیسرز یا سیفټي انسپیکټرز یا کوم سیفټي اسسټنټس وغیرہ دی کار کوي د دې چې کوم ګراوند باندې کار کوي په ډیلی بیسس باندې نور مختلف ټیمونه انجینیرز او منیجران هم کار کوي نو دی اکټیویټیز ان ټرمز اف ډیټا او سټیټسټکس ریکارډ کیږي ډیټا او سټیټسټکس د نه یو سټپ برج کوم منیجر دی ته ریپورت راځي لکه په خپل په کار کې انوالو نه په ټول باکس ټاک یا ټریننګز یا مطلب په انسپیکشنز کې وغیرہ کې یا په ابزرویشنز کې یا په کلوز آؤٹ کې ایته ان ټرمز اف ډیټا اینڈ سټیټسټکس دا ریپورت راځي او بیا د منیجرانو چې په بره کوم چې کوم سینیئر منیجرز یا ډایرکټر نو ته ډیشبورډ په فارم کې دا ډیټا ښکاري دا غي سره ډیشبورډ او گرافس وغیرہ دا سيزونه لګیدلي او ایته ځکه چې ډیټا بیا ډیر زیاته کله غټه شي نو دینه معنی اخذ کول د دینه بیا ډیسیژن فرام ډیټا ټو ډیسیژن یو پروسس دی کنه چې ډیټا نه مته س معنی څنګه اخذ کې او نه مته س ډیسایډ کې decision making به څنګه کې نو دا یو لانګ پروسس دی نو دا د ډیټا دا د اکټیویټي نه راځي ډیټا ته سټیټسټکس او بیا کوم د ډیشبورډ ته ځي سونه چې په کپنه کې پروجیکټ کې هایر پوزیشن یې نو هغه مطابق چې کوم دی دا غي د ډیټا د ویو کولو طریقه بدلیږي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما سه هاشټیګ ځخی چې هغه ډیر زیات سیفټي باره کې امپورټنت دی موږ واړو چې پښتو کې باره کې خبري وشي دا ډیټا او سټیټسټکس ډیر زیات اهم چیز دی په کار چې زمو سپیشلی چې زمو کوم سیفټي والا ټیم دی مختلف قسم نور انجینیرز دي چې دا غي په ټریننګ وغیرہ کې دا شامل شي انډکشن کې ولې خاص ټچ ور کړی شي او موږ له داسې لیډرشپ لابیز او پریشر ګروپس یا یونینز په کار دي چې هغه داسې زونه زموږ په ګورننس کې راولي زموږ په لاس کې راولي د جی سی یو کې په ویب سټ او اوشا ویب سټ کې د باره کې نور ډیټیلز سره اکثر د مختلفو حکومتونو سټیټسټکس ډپارټمنټ یا ادارې شماریاتي سره کوم د سټیټسټکس مختلف قسمه پراته کته سو سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل واړی په دې چینل به تاسو ته ملو شي دا لایک کوي شیر سبسکرایب کوي کمنټ پیو کوي د دې ټول ویډیوز مقصد دی چې مونږه انساني زندگی او خپل چې کوم پښتو سپیکینګ ورکرز دي خلک دي د اکسیډنټونو د حادثو نه بچ کو او الله پاک اصلي حفاظت کول الله دې ټولو حفاظت وکړي د الله پامان. السلام علیکم.